الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. کله چې یوسف علیہ السلام مسله بیان کړه د الله تعالی وحدانیت مختصر او جامع الفاظ سره بیان کړه دای نورو ستابیر ورته خیها یا صاحب السجن اے ملګرو زما د جیل اما احدکما هر څه استاسو دایو تندې استاسو نه یو تن معنا دا چې بچ بشي ها دې تعبیر مقصد دا چې یو تن به استاسو نه بچ کیږي چا سي تومت ور باندې لګي دل تحقیق وشي نو بس پته وو لګي جو بد بشي فیسقی ربه خمرا نسکی بعد په مولا خپل باندې شراب بیا خپل ډیپټه تلاش شي او خپل کار بجاری ساتي معنا بچ بشي واما الاخر فیسلب او هر څه دا بل دی فیسلبون دی به پانسی کړی شي دی واقعي مجرم دی کنه جرم به ثابت شي په عدالت کې نو پانسی بشي نو چې پانسی کېږي نو فتاکل الطیر من رأسی نو خوري با مارغان د سرنا معنا دې کپڑے نه بچ دې مارغان چې خوري ماس به خوري دماغ به خوري قضی الامر الذي فيه تستفتيان فیصله کړی شه دا مخکنا د الله تعالی په علم کې الذي فيه تستفتيان چکم بارکه تاسو تپوسو نا کول وقال للذي ظن انه ناج منهما او یوسف علیہ السلام للذي هغه یو تن تا ظن چې خیالو چې انه ناج منهما چې دې بچ کیږي بعد دې دواړو نام کم چې بچ کیږي هغه ته وې اذكرني عند ربك یاد کا زما دا حالت پوڑان دے د مولا خپل ته چلاړې کنه دا بوای چې جیل کې اوسړې دے چې بغیر د جرم نه پاتې کیږي او دارنګي ما چې کومه مسله تاسو ته بیان کو دغه خبره تاسو ته لار شال ته بیان کړي دا یو دعوت شو کنه ما چې تاسو کومه خبره وکړو دا وتا سبل تر سوي خپل مولا ته بیان کوي ها دې چراوته نو بس دې په خپل خوشاله کې او جو بیا خبره ته نه رسوخه فانساه الشیطان ذکر ربی نو هر کو دانا شیطان یاداش ورکول مولا خپل تا فلبث فی السجن بضع سنین نو حصار شو یوسف علیہ السلام په جیل کې بضع سنینا یو سو کلونا سو کال پورې نور حصار شو وہ کال یا نه کال لس کال دا نه ورستا وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات بیا پدې وخت کې باچا خوبی نه ښه نو دین دا معلومیږي چې د خوب حقیقت شته دا سې نه دي اگر دا خوب کا پیغمبر وی نه دا غي هم صح حقیقت شته لکه یوسف علیہ السلام خوب لیدلو یا دا خوب چې د باچا وینو دا غي هم صح حقیقت شته لکه وسدای تذکرہ کیږي او کدا خوب چې یو عام سړی ویني لکه دو کسان جیل تر اغلی جای خوب وی نه دغه نه دا خوب حقیقت اشتره ها وقال الملك اني ارى سبع بقرات او بادشاہ یقینا مال دل په خوب کې
वो غواګانې سیمانین چې سربې دي یاکلهن چې خوري هغې سبع حجافن او ټپې و سبع سنبلات او وږې خضرین شنې و اخرى یابساتن او نور وچ شوي یا ایها الملأ اے دربار والا او اسملے والا او خلق افتونی فی رویایا راکړې ما تا زما د خوب مبارک ان کنتم لرؤیا تعبرون که تاسو د خوب تعبیر وستون کې باچا وای چې ما خوب لیدل وہ غواګانې دي څه غواګانې په دې کې ټپې دي کمزوري دي او سبق کې سارب دي دارنګي سوګي شنه وګي زینما تاسو دې په باره کې ماته د خوب تعبیر وباسه ها نو چون کې دې ته تعبیر معلوم نه دی چې مړه دا خاصه تا غړې وړې خوبونه لیدل دي مړه قالوا ازغاث احلام اغه هیڅ دا غړې وړې خوبونه دي وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين نه یو په تعبیر د داسې خوبونو پوهېدون کې وقال الذي نجا منهما او هغه تن چې جیل نه وتلو منهما د دواړو نه وذكر بعد امتين او یاد کړه رست د سمودینا انا انبئكم بتاويله فارسلون سبتا خبر کوم په تعبیر د دې خوب سره خو فارسلونی نو ما ولیکې چې لاړ شم دا جیل ته اوس دې ته خبر یاد شوه چې جیل کې خو ډېر ښه سړی دی چې هغه تعبیر واسي د خوبونو اوس پورې خبر یاد نه و د یوسف علیه السلام اوس خبر راته یاد شوه بس بادشاہ ورته اجازه ورکړه اوس بادشاہ ضرورت دی که نه د لاړ شه نو دې منډه که چې پر اتلو سره نور خبرې سلام کلام نه کوي خو یوسف ایها الصدیقه اے یوسفا اے ډېر رښتینیا افتینا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات اے یوسف علیہ السلام ته خو رښتینی سړی مونږ ته تعبیر راکړه افتینا تعبیر راکړه مونږ ته په باره د وو غاګانو سیمانین چې سربي یاکلهن چې خوري هغې لرا سبع عجاف وو ټپې کمزورې و سبع سنبلات او وږې خضرین شنه و اخرى یابسات او نور اوچ لعلی ارجع الی الناس د دې لپاره چې واپس لاړ شم خلکو ته لعلهم یعلمون د دې لپاره چې هغې پوشي ستا په مرتبه باندې زه لاړ شم چې تعبیر وباسئ او زه به دا تعبیر هغې ته وښیم نو ستا په مرتبه پوشي چې داسې قیمتي سړی په جیل کې پروت دی خوري قال تزرعون 7 سنين قال او یوسف علیہ السلام تزرعون 7 سنين دلته کې زر تعبیر وباسي کو نور خبرې نه کوي ولی مسله خو مخکې بیان کړی دی کنه مسله مخکې بیان کړی دی اوس دلته کې تعبیر خي ورته او یوسف علیہ السلام تزرعون کرونده به کوئ تاسو 7 سنین وہ کالا دابن پر لپسې د خپل عادت مطابق چې څنګه تاسو کوئ فما حصدتم فذروه نو هغه چې لوکړې تاسو فذروه پرېږدئ هغې لره فی سنبلې په خپل وږو کې الا قلیلا مما تاکلون مگر لږ دا نه چې تاسو خورئ په خپل وږی کې وپرې دی ځکه چای کې پرې خو بیا خرابېږي نه خپل ځای کې وي او چې کم تاسو خورئ خپل دغه مناسب به تاسو روباسئ ثم یاتي من بعد ذلک سبع شداد بیا به راشي وروستو د دې نه 2 کلونه شداد سخت یاکلنا ما قدمتم او به خورئ هغه غلا چې تاسو مخکې جمع کړئ لهن د هغې دپاره تاسو به خورئ الا قلیلا مما تحسنون مگر لږ د هغې نه چې تاسو تخم دپاره ساتئ د دې تعبیر دا دی
ثم یاتی بیا براشی من بعد ذالک رستو د دینا عام داسې کال فيه یغاث الناس چې پای کې با بارانونه وشي په خلکو باندې وفيه یاسرون او پای کې با میوه نه چوړوي چې بارانونه وشي نو فصلونه وشي انګور و پیدا شي وغیرہ وغیرہ سيزونه پیدا شي پای کې وتا سو خپل شراب جوړوي یو شی بل شی جوړوي بیا وقال الملك اوه باچا ایتونی به راوله ما تدغ سړی دا چا تعبیر وسته کنه دا سړی مال راوله ها د پخپل وینم چې دا دومره قیمتي سړی دی د کار سړی دی په جیل کې ولې دی ها دا پاکستان خو نه دی چې قیمتي سړی و په جیل کې پروت دی کلونو ها فلما جاءه الرسول نو هر کله چې راغې استاد اوه ارجع الى ربک واپس مولا خپل دا فاسأله تپوس وکړه دغینا ما بال النسوة اللاتي سحال دے دغه زنانا او قطعنا ایدیهن چې زخمی کړو دوی لاسونه خپل زخواسی جیل نه نوزم ترسو پوری چې ما پورا صفائی نه شوه زغه بار راوزم ز بار ته بیانونه کوم دعوت به ور کوم کما پسیدا سے خبرې خلکو جوړکړې نو زما خبرې ته بغوګنېګ دي مخکې زما صفائی وشي ها ان ربي بكيدهن عليم یقینا رب زما د دې په چل ول باندې کېدونو باندې په ده قال ما خطبكن اوه بادشاہ دې زنانا ہوتا ما خطبكن دا سو واقعا دا استاسو خطب ویلکی او اهم خبره دا اذ راوتن یوسف کله چې تاسو یوسف کله چې تاسو دوکا کو پټکې سره غوښته یوسف علی السلام نه نفسي د غید نفس مبارکه دینه پته لګی کنه دې مراوده کړې دې ټکی کړې ور سره په دوکې دینه سره غوښتل خاص رنګ چې زلیخا غوښته نو ځکه یوسف علی السلام ته پته ولګی چې ودل ته پاتې کېدل ما د پراخ نه ده قلنا حاشا لله قلنا وې دې ټولو زنانا اوخه پاکی دا اللہ تعالی لرا ما علمنا نیو خبر شوی من علیه پا باندې من سوئن د حس نقصان دیم اقرار وکړه چې یوسف علیہ السلام پاک دی ها هر یو اقرار کوي په دې خبره چې یوسف علیہ السلام پاک دی دلیل دی چې انبیاء علیهم السلام گناهونو نه پاک دي ها قالت امرات العزیز اوس امرات العزیز د عزیز خزه د عزیز مصر خزه او د زلیخه وس هغه خبره راخکاره شو دلیل قائم شو وس را میدان تشوها قالت امرات العزیز او خزه د عزیز الان حس الحق اوس پډاګ شو الحق حق انا راوته ما د سرا دوکا کول په دوکې سرا طلب میں کو د دین عن نفسی د نفس مبارکه و انه لمن الصادقین یقینا د درشتونو نه ده د خورشتونو نه ده خو ز پخپلم درو جنې ما او دان خزیم دروغ جنې دي د رشتنې ده ښا ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان الله لا يهدي كيد الخائنین ذالک دا قول د دې خزه قول له د دام ورته وي ذالکا دامه ذکر اقرار وکړو لیعلم د دې لپاره چې پوښی دی انی لم اخنه چې یقینا ما هیڅ نقصان د نه کړې بل غیب پوسیشا دا سینې چې یوسف علی السلام جیل ته تللی او ما دې ځکه چې پراپګنډې کړې ما دا سینې کړې ها وان الله لا يهدي كيد الخائنين او یقینا الله تعالی نه کامیابی مکر د خیانتګرو چې خیانتګر سم مکر کوي کنا سے چلول کوي نو الله نه کامیابی وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وما ابرئ نفسي او زه د خپل ځان پاکی نه وایم ان النفس لاماره بالسوء یقینا نفس ډیر خودون کې د بده ده الا ما رحم ربي
مگر هغه سوچ رحم وکړي پای باندې رب زما ان ربی غفور رحیم یقینا رب زما بخنه کون کې رحم کون کې دے دی خپل اقرار وکړو گویا شوا چې یوسف علیہ السلام پاک دے دا زمون نفسونه داسې ګډوډ دي ها قرآن کریم کې درې قسم نفسونه ذکر کړي یو ته نفس اماره بسو او دویم نفس لوامه دریم نفس مطمئنه یو نفس دے نفس مطمئنہ دے تو وی چاد انبیاء علیہ السلام نفس دے چھ بالکل ہر قسم گناہوں نہ پاک دے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ اد انبیاء علیہ السلام پاک نفس دے ہاں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آل تک اسے حساب کتاب نشتے دے خوبت سیدھا جنت تلل دی ہاں او یو نفس دے چاہے تا نفس لوامہ ویلے کی گی نفس لوامہ دی توی چا گناہ اوشی خود دے بیا خپل ځان ملامت ای دا عام مسلمانانو دا سے نفس دے چا عام مومنانو نا گناہ اوشی خود دے بیا ډیر خپئی چا مانا دا گناہ دا خپل ځان ملامت کی بیا لوامہ ملامتون کی او دریم نفس دے آگے تا نفس امارہ بیسو چاہ دا مشرکینو د کافرانو نفس دے دی ځای کې الا اماره بیسو معنا دا چې ډیر امر کوي ډیر خودنه کوي د ګناه کارونو او بیا دغه درې واړه نفس دې په دې آیات کې جمع کړی دي یو خو اماره بیسو سراتن راوړ او دارنګې دویم چې دې چاغه ته نفس لوامه ویلې کېږي هغه اشاره دې ربی ان ربی غفور او دارنگی چھ کم نفس مطمئنہ دے ناغی تے اشارہ دے رحیم سرا کم چھ نفس مطمئنہ پائے باندی خو اللہ رحم دا سی چاگا سیدھا جنت تلل دی داغی او یو چھ دے اگر امارا یو چھ دے لوامہ دے چاہے نفس ملامتی پا گناہ باندے چھ نفس ملامت کنو توبہ ویستا چھ توبہ ویستا نو ربی غفور زما رب بخون کی دے اگر بیاو بخیقا وقال الملک اوتونی به استخلص لنفسی اوے بادشاہ راولے ماتا بیہی دے مال راولے استخلص لنفسی چې خاص کړم د پار د کار د خپل ځان د مال راولي د یو خاص ډیوټي ورته والا کومه په حکومت کې دې ته وظیفه ورکول غواړي د کار سړی دی خان فلما کلمه یوسف علیہ السلام راغه مخامخ کې ناسید پس هر کله چې خبر یو کړي قال انک اليوم لدینا مکین امین په دې خبرو ترو کې ظاهره خبر دا چې یوسف علیہ السلام آیت دعوت هم ورکړی دی ښا انبیاء خاصه خبرې نه کوي خپل دعوت دې ته هم پیش کړی دی او دارنګې دای په دعوت په برکت باندې ته ایمان نصیب شوی دی نو بیا ورته وایي انک اليوم لدینا مکین امین یقینا ته د نن نه زمونږ سره مکین مرتبه والا ہے امینون امانت داری مانا تا تا مرتبه ملاو شوا خو لیکن وسدائی سے تخپل یو ڈپٹی غورا کا خواہ قال ارجعنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم اوے یوسف علیہ السلام مقرر کا مالرا علی خزائن الارض پا خزانو دزمک د مصر ارض مراد مصر مراد دے انی حفیظ علیم یقینا ز ساتون کې ما علیم پوه یم د دې په تدبیر باندې د کیو سوال پیدا کیږي حدیث کې راځي چې څوک ځان له امارت غواړي نو ایت به نور کوي ځان له غواړي چې ما امیر کې ما لیډر کې ما بادشاہ کې ما وزیر اعظم کې دې ته به نور کوي او چا چې نه غوښتنو تاسو اتفاق سره ورکړو دا سره به الله مدد کوي ښا دل د کې یوسف علیہ السلام وی چې اجعلنی علی خزائن الارض ما مقرر کې په خزانو د مصر د زمکه د مصر
جواب دا دی چې وګوره یو تعیین کول دي او یو مطالبه د امارت دی کې فرق دی. باچا ورته وی چې بس تا ته مونږ درکو لکه خو ته پکې تعین وکړه. یوسف علیه السلام سر پای کې تعین وکړه چې ما دغه شی لکه منصب دی زه به دا کار کوم. ورنه بادشاه مخکې نه ورته ویلی چې ستا خو دی ورکړی د هغې د خپله مطالبه نه دی کړی. داسې نه چې اوس خلک راپاسي او دی چې یوسف علیه السلام باندې ځان قیاس کړي چې ګوره یوسف علیه السلام چې دی غوښتی و چې امارت غوښتی و چې موږ هم غواړو. داسې نه ده. دویم جواب دا دی چې انبیا علیهم السلام په ځان باندې ځان مه قیاسوه ځکه چې انبیا علیهم السلام معصوم دي ګناه نه پاک دي. هغې چې څه کار کوي نو په وحی سره کوي. دا یې ډایرک رابطه یې الله تعالی سره د الله حکم وي نو زمونږ کم رابطه ده. تا ته الله وایي چې ته دا کار وکړه. نو د دې وجې نه انبیا علیهم السلام چې د هغې څه کار کوي نو آپ په طریقه د وحی سره کوي. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ځکه یوسف علیه السلام ته دا پته وه چې که چېرته وزیر خزانه بل څوک شي که نه نو د ملک خزانې به په اسپو باندې او په اسونو باندې او په کرکټ باندې لګي. نو دا خو په صحیح ځای کې لګول غواړي. کم ځای کې چې ضرورت وي د شریعت مطابق د الله د حکم مطابق لګول غواړي دا مال نو دا به څوک لګي دا خو هغه څوک لګي چې د شریعت نه خبر وي که نه. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض او دغسې ورکړو موږ یوسف علیه السلام ته په ځمکه کې څه شی ورکړو ځای ورکړو یتبوأ منها حیث یشاء دی به ځای جوړو د هغې نه حیث یشاء کوم ځای کې چې خوښو نصیب برحمتنا من نشاء رسو موږ خپل رحمت هغه چا ته چې وغواړو موږ ولا نضیع اجر المحسنین او نه بربادو موږ بدله د ښایسته عمل کوونکو چې یوسف علیه السلام په شان دی عمل کوي. ها الله وایي چې څوک نیک عمل کوي که نه دا ضایع کېږي نه دا به جمع کېږي. ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا دا خو دنیا کې الله مرتبه ورکړه دنیا بس مرتبه پرېږده. ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا او خامخا بدله د آخرت غوره ده هغه چا لره چې ایمان یې راوړی دی. وکانو یتقون او هغې تقوا لري الله نه یریږي. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون. دی ځانه بل مقام ذکر کوي کله چې انعامات دنیوي ذکر که نو دارنګې ورپسې انعامات اخروي هم ورسره ذکر که. اوس دین وروسته بیا بل حالت ذکر کوي د یوسف علیه السلام چې یوسف علیه السلام ته حکومت ملاو شوی دی. مخکې وزیر خزانه او ظاهر دی چې بیا څه وخت بعد باچا مړ شو وفات شو نو دای په ځای کې یوسف علیه السلام ته حکومت مکمل ملاو شوی دی. او دارنګې بل طرف ته قاص سالی راغی په ملکونو کې کنعان لرې ځای و هلته هم پته ولګي چې مصر کې یو ډېر ښه بادشاه دی چې هغه راشن ورکوي ښه بادشاه دی. نو یعقوب علیه السلام چې دی ورونه د یوسف علیه السلام ولیږه لاړ شي راشن راوړی. نو چې یوسف علیه السلام ورونه راله مصر ته اوس د هغې تذکره کوي قرآن کریم. نو یوسف علیه السلام چې خپل ورونه ولیده نو وپېژنده لیکن ورونه د یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام ونه پېژنده. دا څه وجه وه؟ د دې وجه دا وه یوسف علیه السلام خو وړوکی و چې دې نه جدا شوی او دا وړوکی چې غټ شي که نه بیا نه پېژندل کېږي او چې دا غټ چې غټ شي بیا پېژندل کېږي. د دې وجې نه پاکستان قانون کې دی چې 18 سال وشي نو بیا صنعتي کار جوړوي که نه چې پېژندی کېږي بیا لکه. نو دې کې دا حکمت دی. دویمه خبره ده چونکې دی په دیهات کې پاتې کېده دا ورونه د یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام خو اوس خار کې پاتې کېږي نو څوک دیهات کې پاتې کېږي پای کې دونه تبدیلی نه راځي او چې خار کې څوک پاتې کېږي دای کې تبدیلی ډېر راځي. دریم دا
چې یوسف علی السلام کې فراست د پیغمبري او علم د پیغمبري ور سره نو د نور سره خو نو کنه په دې وجه باندې د خپل ورونه او پیژند واقعونه پیژند وجاء اخوه یوسف او راغله ورونه د یوسف علی السلام فدخلوا علیه داخل شو یوسف علی السلام باندې فعرفهم نو هغه پیژند دوی لرا وهم له منکرون او دوی هغه لرا ناشنا غنون کیو ولما جهزهم بجهازهم هر کله چې تیار کو هغه دوی ته بجهازهم سامان د سفر د دوی قال ایتونی بیاخل لکم او یوسف علیہ السلام راول ماتا ورور استاسو من ابیکم چې استاسو د پلار نه راشن خو می درک غنا یو درخواست زمام دی ښا چې تاسو دوباره راځي کنه په دې راشن وکړ نه کی غوا وسو ورځ یو خوري بیا راځي او چې بیا راځي ګورې نو چې بل ورور چې تاسو دې نو برا ولې ځان سره اسوک دی ابي نه امین دی ډیره فاصله او کافی اوس شام دی شام کې بعد کې دا کنان کې او مصر کافی فاصله ده پورا سورې سفر ہوگا نا الا ترون انی اوفی الکیلا آیا تاسو نه ګوره چې زه پورا ورکوم راشن وانا خیر المنزلین او زه خامل مستیا ورکوم کیم نو معلومه دا شو چې بل مستیا خو ورکړی ورته کنه فإن لم تاتونی به فلا کیل لکم عندي که تاسو رانوست ماتا خپل ورور نشته تاسو پارا هیڅ راشن زما سره ولا تقربون او منزدیکیږي تاسو زما د ملک ته که تاسو ورور ځان سره نه څنګه سخته مو خبره نو بیا به زما ملک ته ناراضه ها مصر ته ناراضه قالوا سنراود عنه اباهم دي ځان خبره کوي وسه خو چې اوس بلار خو مونږ سره چرته را لګي خو یوسف علی السلام چې ده په غم کې پروت ده او بل زوی چرته را سره وسلا لګي خو خیر دې سو دوکې موکې ور سره وکړه قالوا وې دوی سنراوده عنه زر دې چې مونږ با صدوکه وکړو دای انو دای په بارک یا باهو پلار دې سراوان و انا لفاعلون او یقینا مون دا کار کوم کیو زمو خو کسب ده ها صدوکه موکه ور سراو کو واسم ساده سړی دې تو کیږي وقال لفتيانه اجعلوا بذاتهم او یوسف علیہ السلام خدمتګاران وقبلوتا واچوي د دوی قیمت بذاتهم د دې قیمت چې کوم ادا کړی شي فی رحالهم په سامان د دوی کې لعلهم یعرفونها د دې د پاره چې دی به او پیجنې دی لرا چې ګورا مونږ ته راشنم راک او دای بدله چې کم پیسې دي نو هغه واپس په دې سامان کې خوري شي دي اذن قلبوا الى اهلهم کله چې دوی واپس لاړ شي کورنه خپل وتا لعلهم يرجعون شاید چې دوی واپس راشي خون بوالی کنه راشنم ملاویږي او پیسې واپس کیږي دوی به خامخا راځي فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون فلما رجعوا نو هر کله چې واپس ورسید دوی پلار تا واپس را پلار ته ورسید قالوا دوی یا ابانا پلار زمون منع منا الكيل من کړه شه د زمونږ نه راشن فارسل معنا اخانا اولیگا زمونږ سره زمونږ ورور نقتل دلته اوس زمونږ ورور وای ها نقتل چې راشن براوړو وینا لحافظون یقینا موږ یو خامخا د حفاظت کوونکیو څنګه چې یوسف حفاظت وکړه موږ د حفاظت کوو څه خطر نشته بګي قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخي من قبل قال يعقوب عليه السلام هل آمنكم ایا اعتبار وکړم پتا سبحان دی علیه پدې الا كما امنتكم مگر چې ما اعتبار کړو پتا سواله اخي په بار د ورور د دې کې من قبل مخکې ما مخکم دا سه اعتبار کړو پتا سبحان دی اعتماد مې کړو یوسف علی السلام په بار کې پتا سو خیانت وکړو وسنګ اعتبار کوم پتا سو
خو بل طرف ته وسراشنم ضرورت دی کنه مجبوری دا فالله خیر حافظا اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کون کے دے وہو ارحم الراحمین اور اللہ تعالیٰ زیاد مہربان دے د نورو مہربانی کون کو نا وہو ارحم الراحمین رحم کون کے خوشتے دنیا کے خو پٹولو کی زیاد رحم کون کی چیز اگر اللہ تعالیٰ دے اٹولو کی زیاد رحم کون کی دے حجاج بن یوسف چکل وفات کی دے بیمارو مور ناس تا و جڑل مور ته وی چې ولې جاړې مور ورته چې ستا ظلمونه خو دنیا ته معلوم دي صحابه دي نه دي معاف کړي اولیاء دي نه معاف کړي ډېر کسان دي وجلی دي تا سره وسه حساب کتاب کیږي تا سره وسه حجاج بن یوسف ورته وی چې په قیامت کې اللہ تعالیٰ ماتا دا اختیار را کی چستا مور فیصلہ ہو کی استا پا حق کے کہ زب فیصلہ ہو کم زب ورطا ایمہ چی اللہ تا فیصلہ ہو گئی بولے ذکر اللہ فرمائی وہو ارحم الراحمین چا اللہ تعالیٰ رحم کون کے ٹولو رحم کون کو نا اللہ تعالیٰ دا سل میندو نزیاد رحم کئی پا بندہ باندے دا مور بس مہربان ای ہاں اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین دے ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغي ہر کلا چ دوی پرانست متاعهم سامانون اقبل وجدوا امندل دوی بضاعتهم قیمت اقبل ردت الیہم چ واپس ریشیو دوی تا قالوا دوی یا ابانا اپلار زمن ما نبغي من نور سغواړو حاضی بذاتنا دا زمون قیمت دے ردت لینا واپس کړي شه دې مونږ ته ونمیر اهلنا او غلب راوړو خپل کورنۍ د پاره ونمیر اهلنا ونحفظ واخانا حفاظت بکو د خپل ورور ونزدادو کیل بعیر او زیاد براوړو مونږه بار د اوخ دا په انعام کې ملاويږي مونږ ته ورور راوست کنه انعام هم ملاويږي ګوره ذالک کیلو یسیر او دا راشان پیمانہ لگ دے قال لن ارسله معکم او یعقوب علیہ السلام ہچرا نہ لگم دیتا سرا حتا توتونی موسیقا تردی چرا کے ماتا پوخ لوز من اللہ دا اللہ تعالی پنوم باندے بات و قسم کوئے لوز برا کے لتاتننی بھی چخام خبراولے دے ماتا الا ان یحاط بکم مگر کرا گر کړې تاسو ټول که داسې یو عذاب راشي یو داسې مصیبت راشي چې تاسو په ټولو باندې راځي داسې نه چې تاسو روغ موړ راځي او دی بنئ څنګه چې یوسف علیہ السلام نه و تاسو روغ راته عجیب شرم خو تاسو سره دوستی و چرته دا سسنه وینو دې چې و پړه اکچرته یو عام عذاب راشي نو جدا خبره ده فلما اتوه موثقهم نو هر کله چې دوی ورکړو هغه تعالی او ځقبل قال او الله علی ما نقول وکیل الله تعالی زمون په وینا ذمہوار دی الله ذمہوار دی وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه بچی چې څومره نافرمانی نو پلار خو پلاری کنه د بچو په تکلیف باندې پلار خپکیږي ښا اگر چه نافرمان ولی وقال یا بنی او یعقوب علیہ السلام اے بچو زما لا تدخلوا من باب واحد مورن نوزے تاسو د دروازے یونا وادخلوا من ابواب متفرقه ورن نوزے د دروازو مختلفنا تاسو چې مصر ته ځئ کنه په خوا به داسې یو چې پورا په یو شهر باندې یو کلی باندې با دیوار چار پیر او دای به خاص دروازے او په طرف باندې بتلل او دارنګي بات وته چې تاسو زی کنه می سر ته داخليږي نو په یو لار باندې منځه ها جدا جدا د دې سو وجوهاتو یو وجه خدای چې
یعقوب علیہ السلام زامن دی خایسہ خایسہ ځوانان دي پورا جماعت دی کنه 11 کسان دي 11 کسان دي جماعت دی او خایسته ځوانان دي یعقوب علیہ السلام بچی دي داسې نه چې څوک نظرم کی ها او نظر حق دی حدیث کې راځي العین حق نظر چې دی حق دی لا لګي ځکه بعض استرو کې جراثیم داسي چې دا په یو ځای باندې ولګي چې والته کې نقصان وکړي نقصان اوس دې آسان مثال دا ده مثلا ډاکټر صاحب چې شعاع دته کې لګي کنه حالت کې سخکار نه اسی شعاع یو دن چې د خېټه کې پورا کار کوي لگا نو دارنګ الله تعالی په دسترګو کې وداسي جراثیم پیدا کړی چې په جا باندې ولګي ته نقصان ورته ولګي حدیث کې راځي چې نظر داسې شی دی چې اوخ کټوي ته رسي او انسان قبر ته رسي دارنګ حدیث کې راځي صحابه کرام دی نبی علیہ السلام سفر کې روان دي یو صحابي لار کې چرته وبو زایو جوالته ولامبل قمیص را نو راغسته داس نو راغسته داس راوته دغه بدن ډیر خایسته یو ورته چې عجیب غوندې بدن دی او ور خایسته ناسا پای باندې تب راغې جو سړی پرې وته ښا نبی علیہ السلام ورته چې دا چا سړی وخو دا ورته چې اودس دیو کې او دا وبو په دې باندې واړوي چې واړو چې بس دا علاج دی ښا علاج دا دی خو سپلې ځوړندول نشته بګې ښا ارشکې والا بګې اسخا سپلې قتلې چرتا هغه وزن کړی او یا وتور جنډا لګولې چې په ځیا کالونی کې چرتا د بلډینګ جوړیږي یار اته چې دا پدې کې د خدا خار کې دا بلډینګونه په خوا ونړېدلې وي ها دا کار نه بګې خدا طریقې صحیح نه دي نو یعقوب علیہ السلام ورته تدبیر وخو دا چې په دې طریقه باندې دویم دا چې کله یو طرف ته روان یو سړی وحشي غوندي اخکاری نو چې جدا جدا لاړ شي نو چاته پته به مونږ لګي دریم دا کدا سه په ډله سره روان شي نو دا مصر والا به وایي چې یاره مونږ دا غلا ختم کومړه خلک بار بار راځي یو لاړ شي چې چاته ودونه پته ونه لګي دې تدبیر وي ها وما اغنیانکم من الله من شیء او ز نشم اړولې تاسو نه د الله تعالی د مصیبت نه من شیء هیڅ تاسو وای یعقوب علیہ السلام وای یعقوب علیہ السلام د الله پیغمبر دی وای ز نشم د فکولې تاسو نه مصیبت د الله نو چې یعقوب علیہ السلام پیغمبر نشي د فکولې بل بسوږي ها ز نشم کولې ها چې تاسو یو تدبیر خود لې شمه خو لیکن حفاظت ز نشم کوله حفاظت کول ول الله تعالی دی ان الحكم الا لله ان الحكم نه دی واک اختیار مگر صرف د الله تعالی لرا دی علیه توکلت پدې باندې پاله پدې الله تعالی باندې توکلت ما ځان سپارلې دی وعليه فليتوکل المتوکلون او پای باندې د خاص ځان اوس پاری ځان سپارون کې زم په الله ځان سپارم تاسو په الله ځان سپارئ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم وظاهر کې څه فائدہ او جو اوس په دې عمل کوي ښا په دې طریقه باندې دوی مصر ته داخليږي ولما دخلوا او هر کله چې دوی ورننه وته من حيث امرهم په طریقه چې امر کړو دوی دا ابوهم پلار دوی ما کان یغنی عنهم من الله من شيء نو هغه چې اړولې وې د دوینا د الله تعالی د مصیبت نه من شيء شيء الا حاجتن فی نفس یعقوب قضا لیکن یو ارمانو پزړه د یعقوب علی السلام کې چې پورا کړو دا ارمانی چې ما بچی نقصان ورسي خبر ورته کی تدبیر ورته وخی وانه لذو علم لما علمناه او یقینا هغه د علم خاوندو د وجه دا غنا چې مون خود له دیتا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقونه نه پويږي ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخا اوس دې زله خپل ورور راوس کنه ځان سره یوسف علی السلام ته جو رسید یوسف علی السلام خپل ورور پیژند بنیامین راغی ها امیر الله نه دی بنیامین راغی ولما دخلوا على يوسف هر لچ دوی ورننه وته یوسف علی السلام ته
آوا الیه اخاو د ځان سره یو ځای که ځان سره ورور خپل قال انی انا اخوک فلا تبتئس او یوسف علیہ السلام یقینا زستا ورور یم یوسف یما فلا تبتئس بما كانوا يعملون پس مخه پکېږه ته پاس باندې چې دوی کوي خپل ورور ته تسلی ورکړه ها مين دي د دې دواړو یمن دی دا دواړه نو یوسف علیہ السلام ورته تسلی ورکا او د دې آیات نه چې فلا تبتئس بما كانوا يعملون دین دا معلومیږي چې دې په لار کې سنس کونډار ورکړې دی دیتا یو ورور خو ورکړې دی چې وس کتا دې سو روغونو تا ورکو غوره ستپېړه مپېړه ورکړې لکه ضرر ورکړې دی لکه ما یا فلما جهزهم بجهازهم نو هر کله چې تیار کړو سامان د سفر دوی جعل سقایتا اوس بل طریقه اختیاري چې دا ورور ځان سره پاتې کول غواړي ها پس هر کله چې تیار کړو دوی لرا سامان د سفر دوی جعل سقایتا نو کې خود جام لوخه سقایا کله د تورته ویعا وي سقایا هغه ته ویل کی چې پای کې وبوس کله کیږي کله یو داسې لوخه چې پای کې وبو مسکې شي پای کې ناب تول د پاره مې استعمالېږي نو تبلیغان پکې روټي مات کې جو خوري نو څوک تاسو کولای شي ته نه وای شي لکه دل لګي موږ سره د لوخي دي نو دی کې چې ډېر کارونه کیږي کنه کله یو لوخي پای کې ډېر کارونه کیږي دارنګ دغه په نسبت سره نومونه بدلېږي را بدلېږي ارڅ کیږي فی راحل اخیه په سامان د ورور خپل کې ثم اذن مؤذن بیا اوچت आवाज وکړو आवाज کوون کې ایتها العیر انکم لسارقون اے قافله والا یقینا تاسو غلاګری ښا اسی سوال پیدا کیږي دی غلا نه کړي او چا غلا نه کړي هغه ته غلاګر ویل دا خو تهمت نه دی څه جواب دای چې پیغمبر چې دا د الله طرف نه وه په امر باندې کوي د الله ورته خود له و پدې کې د الله ځان حکمت نه د الله راضي قالوا اقبلوا دیوی او مخامخ شول علیهم دویتا ماذا تفقدون سشه ورک شه تاسو نه تاسو شه ورک کړه قالوا نفقد سوال ملک اوه ورکړې دا مون پیمانه د بادشاہ دلته وسوا ورته دی هغه شی ته سوا وي ولمن جابه او هغه چا چې راوړو هغه حمل بعیر بار د اوخ دې په انعام کې به ورکو وانا به زعیم او زد دې خبرې زمواریم قالو دیوی تالله قسم دې بالله لقد علمت یقینا تاسو پوهه ما جنا لنفسد فی الارض مونږ نه یو راغلی چې ورانه وکړو په ملک د مصر کې وما كنا سارقین او نه یو مونږ غلاګر تاسو ته پته چې مونږ غلاګر نه یو دا خو صرف یوسف علی السلام هم پټ کړو او ورته غلا نه ښکاری ها قالوا فما جزاء ان كنتم كاذبين دوی سزا ان کنتم کاذبین کتا سو دروغجن یہ قالوا جزاء من وجد فی رحلی دیوی سزا د غل هغه کس دی چې اوموند له شي دای په سامان کې چا په سامان کې اوموند له شي نو بس اب دای سزا یې ها جیل کې وپاتې کی تاسو ربي فهو جزاء واغوی سزا د کذالک نجزی الظالمین دا سم سزا ورکو ظالمانو ته غلاګرو ته فبدا بیاویتهم قبل ویای اخی نو شروع کړه بیاویتهم په سامانونو دغوی قبل ویای اخی مخکې د سامان د ورور خپلنا دي کې حکمت دا او مخکې شروع کړه نو د تاسو یې خیره ها د نورونه شروع کړه ها کذالک کدنا لیوسف چا بوې دا کار ولې داسې وشو قرآن په خپل جواب ورکړي ها کذالک کدنا لیوسف دا سینه چې اسقاد
اسقاطګر چې دی هغه دینه دلیلونه سې ګور ادم چلول کړو جمعه نه چلول کو نه دا خو الله ورته خودل له نو که تا ته الله خودل یو کار خو ٹھیک دی کذالک دغه شان کدنا یوسف طریقہ خودل دا من یوسف علیہ السلام تا ما کان لیا خدا خاهو نو دې چرا ټینکړې وې ورور خپل فی دین الملک په قانون د باچا کې الا یشاء الله مگر کیږي هغه چې الله وغواړي نرفع درجات من نشاء پورته کومه درجه دا چا چې وغواړو چې الله وغواړي چا درجه اوچتيږي چې الله نه غواړي نو بیا نشي اوچته ده وفوق كل ذي علم عليم وفوق او پورته د هر خاوند علم نه لوی عالم شته ده ذی علم سوال پیدا کیږي پورته د هر عالم چې خاوند علم نه عالم شته ده الله تعالی هم چې خاوند علم نه نه پورته خپل سو عالم نشته کنه جواب دای چې دلته مراد ذی علم مراد ده ذی علم هغه علم دی چې په واسطه سره د الله تعالی علم چې هغه بغیر واسطې نه دی قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل او دوی کده غلا کړی وي نو عجیب خبر نه ده ورونه د یوسف علی السلام سوې کده غلا کړی څه عجیب خبر نه ده ولې فقد سرق اخ له زکه چې غلا کړی وا ورور د من قبل په خوا د دینا د دې اورورو یوسف نو میو نو ایبم دا غلاګانې کوه دا غلا سکړو بعضی مفسرین حضرات وی د یوسف علی السلام نیکه چو د مور ترام نه نو هغه مشرک د بت عبادت به کو او ځان سره بت ګرځاو د یوسف علی السلام مور چوا ناغه مؤمنه موحده وا د معصوم ته وی وړو کې دا بابا قراریږي نه د شرک نه دا سلو کوش دا بت چرته مات را مات کا وایش مثال په تور باندې ز عبد الله ته وایم دا خلک د شر نه قراریږي دا جنډې منډې لګولې دي په عبد الله شاه غازی باندې دا سلو کا د لاشه دا جنډې منډې راټول کا یو طرف ته اوسو ځوا چې دمشي نو دا خو سغلاګر نه دی اوس دا صحیح کار کړی دی توحید کار کړی دی نو دی داغه نس جوړ کو غلا جوړ کو فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه نو پټ وساتو یوسف علی السلام د دې جواب په خپل ځړ کې یوسف علی السلام ته پته ولګي دا وره دی ما تغلاګر وای ولم يوديها لهم نو اخکارې نکړو دوی ته قال انتم شر مکانا زړه کې دا خبره وکړه اوه تاسو بدتر مرتبه والا ہے بدتر حال والا ہے والله عالم بما تصفون او الله خپو دے پاغه سباندې چې تاسو بیانوي قالوا یا ایها العزیز او ورونه د یوسف علی السلام اے عزیز وسو یوسف علی السلام چې بادشاہ دی او دای بادشاہ تبع عزیز ویلې کې دا ولقب وداغي ان له ابن شیخا یقینا د پلار د مشر ډیر کبیرن بوډا فخذ احدنا مکانه ان صاحب بلتن زمنا د دې پځای تاته درخواست کو بادشاہ صاحب د دې الګ چې د پلار د بوډا د کمزور دی د دې پځای کې مونږ نه یو نسا قید کې کسکه خدا پرېدا دا سې چې پلار به کړيږي ها ان نراک من المحسنین یقینا من تعینو د خایستا کار کوونکو نه ته ډېر نیک سره معلومیږي ها اخو یوسف داسې صحیح سره نه و جو مونږه ځای تکړه دي ته ډېر ښه سره معلومیږي ها قال معاذ الله دوی پنای غواړم په الله تعالی سره وګوره هر ځای کې معاذ الله داسې ناجایز کار نه پنای غواړم مخکې ویلو چې معاذ الله زه خیانت نه کوم د داسې کور کې معاذ الله او دلته وی چې زه دا خیانت هم نه کوم چې مجرم دی یو سزا وبل ته ورکوم معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا د دینه چې ونی سم سوا دا نه چې مونږ لې من متانا سامان خپل عند او دای سره
انا اذا لظالمون یقینا موږ با په دا وخت کې خامخا د ظالمانو نه یو داسې موږ چېرته نشو کولی فلما استیأسوا منه نو هر کله چې دوی ښه ناامیده شو منه دغه نه خلصو نجیا جدا شو دی جرګه کوونکې دوی ته پته ولګي چې اوس دا ورور پرېږدي نه د دې خپل ځان او قانون دی هغه به کوي خو راځي چې ځانه پټه جرګه وکړو اوس ځان موږ مشوره وکړو څه کول پکار دي چې اوس دغه شانتې لاړ شو نو پلار به موږ ته څه وایي موږ هغې سره وعده کړې ده خلصو نجیا جدا شو جرګه کوونکې قال کبیرهم اوی مشر د دوی الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا آیا تاسو خبر نه چې یقینا پلار استاسو خو اخسته استاسو نه موثقا مضبوط لوز من الله د الله تعالی نه ومن قبل او مخکې دینا ما فرتم فی یوسف چې کوم قصور تاسو کړو نقصان کړو په بار د یوسف علی السلام کې فلن ابرح الارض نو چرابا نه پرېږدم دا ملک تر دې پورې حتی یادن علی تر دې چې اجازه راولیږي ماته ابي پلار زما او یحکم الله لی یا فیصله وکړي الله تعالی عمل را او هو خیر الحاکمین او الله تعالی ډېر ښه فیصله کوونکی دی زه خو اوس نشم تللی پلار مخې ته مشر ورته ووایي او ورته وی ارجعوا الی ابیکم واپس لاړ شئ پلار خپل ته فقولو ورته وای یا ابانا ای زمون پلارا ان ابنک سرقا یقین استا زوی غلا کړی دا لاړ شئ خبره وکړي چې غلا کړی و موږ ته څه پته و وما شهدنا الا بما علمنا او موږ ګواهي نه درکو مګر په هغه څه علمنا چې موږ پرې پویو پای باندې وما كنا للغیب حافظین او نه یو موږ د غیب خبرو لرونکي مونږ ته خدا پته نه و چې دی بزیا او غلا به کوي او دا چل به کوي واسأل قرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها او تپوس وکړه دا کلینا چې مونږ پای کې وو والعير التي او دا قافلینا اقبلنا فيها چې مونږ پای کې راغلیو وإنا لصادقون او یقین مونږ خامخا رښتیا وایو داینه تپوس وکړه معلومات وکړه قال بل سولت یعقوب علیہ السلام خپوشو قال اوے پلار یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم امران بلکہ خواست کړی دا تاسو دا نفسونو تاسو امرن س خبره فصبر جمیل نو صبر خایستا خکار دی چې صبر اختیاروم فصبر جمیل خیر لی عسى الله یاتینی بهم جميعا امید دې چې الله تعالی براولی ما ته ټول امید اشته نا امید نه دی ها سلویخ کال ترشی دی خو بیام نا امید نه دی ها الله براولی انه هو العلیم الحکیم یقینا الله تعالی پوده په هر څه باندې او حکمتون والا دی وتولى عنهم وقال او مخه واړو د دوینا جړای راغی کنه خو مخامخ نه جاړي دا سینه چې مخلوق ته شکایت ونه شيخه مخ ته بل طرف ته واړو وتولى عنهم او مخ واړو دا غوینا وقال يا اسف على يوسف او هاي افسوس دې په یوسف پسې وبيزت عينه من الحزن فهو كظيم او اسپن شوي سترګې داغه د غم د وجینا او د خفغان ډکو نو یوسف علیہ السلام پسې دا خفغان کړه ټول عمر کا دی کې او سوال پیدا کیږي اوس خبره خود بنیامین چلےږي دا یوسف مستول راغی جواب دای چې په نوې غم سره زوړ غم تازه کیږي نوې غم سره زوړ غم تازه کیږي ښا د دې وجنا یوسف علیہ السلام په یاد شو ها قالوا تالله تبدو تذكر یوسف دیوی قسم په الله تعالی همیشه ته یاد ہے یوسف لرا همیشه یاد ہے حتا تکونا حرزا او تکونا من الحالکین تر دې چې تکونا شی حرزن رنزور
او تکون من الحالکین یا تشی د مړونا د هلاکړې شونا چې بیا بیا دا غمونه یادې نو د دې غم د وجې نه به هلاک شيخه قال انما اشکو بسی وحزنی الی الله او پلار یعقوب علیہ السلام و انما اشکو یقینا زخوا کارا قوم بسی خپل درد وحزنی او غم الی الله الله تعالی تا وعلم من الله ما لا تعلمون او پویم د الله تعالی د طرفنا په غسبان دي چې تاسو نه پويږئ پیغمبر سره خو علمي کنه د الله طرف نه وه راضي اور باندې یا بنی ذهبوا فتحسسوا من یوسف ای زما زامنو لاړ شئ ډیر تلاش وکړئ من یوسف د یوسف علی السلام په باره کې او پورور دغه باره کې زی ورزی تفتیش تلاش وکړئ کوشش وکړئ ولا تیأسوا من روح الله او من امید کېږي د رحمت د الله تعالی نه انه لا یأس من روح الله یقینا نه امید کېږي د رحمت د الله تعالی نه الا القوم الکافرون مگر کافران کافر خلق چې د الله د رحمت نه امید فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز دا بیا رااله واپس ها فلما دخلوا عليه نو هر کله چې دوی ور داخل شو یوسف علیہ السلام ته قالوا یا ایها العزیز اے عزیزا مسنا واهلنا الضر رسیدل اذا مونږ او قرانه زمونږ ته سخت لوګا وجنا ببزعات مزات اور اوړه د من قیمت لګ فاوفي لنا الكيلا پورا را کا مونږ تراشن وتصدق علينا وتصدق علينا او لحاظ کا مونږ سره په نرخ کې تصدق دا معنی چې مونږ ته خیرات راکا مقصد دا چې په نرخ کې چې مونږ سره گزارا وکا دې ته گزارا ویلوي ان الله یجزی المتصدقین یقینا الله تعالی خ بدلا ور کوي لحاظ کوونکو لرا لحاظ چې کوي کنه الله خ بدلا ور کوي او چې مهنګای راولي جو غر کېږي بیا ښا 2 میاشتې کاروبار بند یار لوی پریشانی ده ښا 3 میاشتې بند شو دا ولې بنديږي نو دوی چې خپل وس کوي کنه خلکو نه چمړي وباسي نو الله تعالی بیا دین راو باسي حالانکه قران دا وایي چې ان الله یجزی المتصدقین یقینا الله تعالی خ بدلا ور کوي لحاظ کوونکو لرا تجارت دا مقصد نه چې ته به چانه چمړې وباسي حلال رزق وګټا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف قال هو اغا هل علمتم ایا تاسو ته یاد ده ما فعلتم بيوسف اغه چې تاسو کړو د یوسف سره تاسو خبر یاد ده کنه تاسو نه ورشي وی چیرته الوا چې خورل او جو الوا یاد ده کنه یاد چې یوسف علی السلام ورته وی کنه خپل ورونو ته تاسو یاد ده چې یوسف سره کم کار تاسو کړو واخي او ورور ده اذا انتم جاهلون کله چې تاسو نه پو دا گویا چې هغه د پر اوزر بیان خیر ده نه پو د انبیاء علیهم السلام ډیر اخلاق والا دي کنه انبیاء علیهم السلام اخلاق چې په اعلی مرتبه باندې قال وانك لانت یوسف دی وې آیا ته خامخا ته خو یوسف معلومیږي ها ستا خبره خدا سي معلومیږي چې لکه یوسف چی ها قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا او از یوسف ما او دا خزما ورور دے قد من الله علينا دا اخلاق دی پیغمبرانا دا نه چې زمون مخبل کمال له ما ډیر مهنت وکړه نه هیڅ مهنت نشته اس کمال نشته قد من الله علينا یقینا احسان کړي پم باندې الله تعالی دا الله احسان دی دا الله احسان دی چې مون بچ کو او دی مرتبه ته ورسولو ورنم کوی کې مرشوي وي شرم خبر اشتیا خړلې وي خو لیکن الله احسان وکړ دی ځای ته ورسېدو انه من يتقي اوس اصول الله بیان نه ښا انه من يتقي یقینا چا چې تقوا وکړه
ځان بچ کړ د ګناهونو نه لکه څرنګه چې یوسف علیه السلام ځای په ځای ځان بچ کړی د ګناهونو نه ځکه یو معیار دی که نه نمونه یو خو تقوا دویم څه دی ویصبر او صبر یې وکړه تقوا او صبر تقوا او صبر سره انسان کامیابیږي ښه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين یقینا الله تعالی نه بربادوي بدله دغه سي خایسته عمل کوونکو چې یوسف علیہ السلام په شانتي عمل کوي خایسته او په احسان کې ما تاسو ویلو دو خبرې دي یو خدای چې عمل کوي په اخلاص سره دیم دا چې عمل کوي په تابعداري د پیغمبر قالوا تالله لقد آثرك الله علينا دی وی قسم دے په الله تعالی لقد آثرك الله علينا یقینا غوړه کړې ته الله تعالی په باندې اوس وی ته غوړه کړې ها خپل هار اومنه ها وان كنا لخاطئين او یقینا من خطا کاریو زلیخان ویلو چې زه خطا کار یم نور زنانا وای چې نقصان زمنګو او ورونه د یوسف علیہ السلام وای نقصان زمنګو یوسف علیہ السلام پاک دی یوسف علیہ السلام پاک دی والفضل ما شهدت به الاعداء قال لا تسرب عليكم اليوم دا اخلاق د پیغمبر وره دی خپل ځان ملامت کړو سا دی ملامت ولار دی نو یوسف علیہ السلام سوئی او یوسف علیہ السلام لا تسرب علیکم اليوم اس ملامتیا نشتا پتا سبان دے اليوم نن یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین یغفر اللہ بخنا با اخری اللہ تعالی تاسو دا او آغا زیاد رحم کون کے دے رحم کون کنا اللہ و بخنک تاسو معافی غواړي توبه وباسه ځان ملامت کنو الله به بخنه کوي داغه سان یو موقع وا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلا فتح مکه کې 10,000 صحابه کرامو سره مکه ته داخل شو او راغه بیت الله مخامخ کې ناسید او مشرکین مکه چې راتل نو ملامت رات سره خطا کړو ها چې اوس پیغمبر مونږ سره څه کوي ها دې ته خو الله اوس وخت ورکړی دی یو ورځ خدا سي او چې دې په داسې حالت کې تلو چې کله مکې نه بار وته هجرت کو مکې ته وکړه وې والله انك لا احب البلاد الي لولا اخرجوني ما اخرجت په خدای مې دې قسمی د تمام خارون نه ما د ډېر خوخه هر چا د خپل کله خوخي غنا یو ځای کې پیدایش ہوئی سلویخ کال پائے کې تیر شوی او دارنګي دیالس کال نور پکې د پیغمبره وخت تیر شوی دا سي ځای پر خودل ګران کار دی لولا اخرجوني ما اخرجت کدي ظالمانو نبی استعذ بنوته مجبوری حالات او چکل واپس راځي نو الله تعالی طاقت ورکړه کنه فوج ور سره دي نو صحابه کرام په شان دي فوج دي چکل مشرکین مکه راځي په ملامتې حالت کې نبی علیہ السلام ورته اقول ما قال اخو صالح ز هغه خبره کوم چې ما ورور صالح حضرت یوسف علیہ السلام کړو د خپل ورونو په باره کې سویلو لا تسرب علیکم اليوم نشته هیڅ ملامتیا پتا سو باندې نن ورځ هیڅ ملامتیا نشته ځان ملامت هیڅ خبره نه ده یغفر الله لكم بخنه به وکړي الله تعالی تاسو لپاره او الله تعالی دې ډېر رحم کون کې د رحم کون کو نه الله نه مغفرت واړي اذهبوا بقميصي هذا فالقوا على وجه ابياتي بصيرا نور خبرې پرې ده یو سه دا قمیص زما عجیب قمیص ده د دې قمیص د وجه ناز ما پلار خپش یو او دومره پریشانه وخت تیر کړی دا قمیص بیا وېسه چې خوشحالي ورته حاصل شي یو سه بقمیصي دا زما قمیص هاذا چدا ده فلقوه علی وجه ابي واچوي دا قمیص په مخ د پلار زما یاتی بصیرا شبا روغ سترګو والا واتونی بیالیکم اجمعین
او راولې ما ته خاندان ستاسو ټول. اوس راځي که نه ټول به راځي ښه څوک پاتې نشي اوس راشي ټول. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. بس روان شو دی خوشاله دی اوس بنیامین پریدي که نه پریدي خو دی خوځي که نه اوس هغه نور راولي نو. ولما فصلت العير هر کله چې جدا شوه قافله د آبادۍ د مصر نه آبادی د مصر نه قافله جدا شو. قال ابوهم وی پلار د دوی دیکھو کنان کې ناس دی په شام کې ناس دی لوی فاصله ده آل تکي وی چې څوک ور سره ناس دی هغوی ته وی انی لاجد ریح یوسف یقینا خامخا مومم ز بوی د یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون که تاسو ما بی عقل نه غنئ ما باندې سب موی ولګې د یوسف علی السلام که تاسو ما بیا عقل نه غنئ چې ګور یوسف علی السلام چرته دی او ثم دغه غم کوي دا خبره ختم شوه ده. لولا ان تفندون که تاسو ما بیا عقل نه غنئ. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. وې دوی قسم په الله تعالی یقینا ته خامخا په مینه زړه کې هغه زوړ مینه د استاد یوسف علی السلام سره وسمشته دی ښه دلته زلال نه مراد دی مینه محبت مراد دی گمراهی نه دی مراد. فلما ان جاء البشير القى على وجهه نو هر کله چې راغې زیره ورکون کې واچو قمیض په مخ د پلار فرتد بصیرا نو سترګې شو دې سترګې روخانه. قال الم اقل لكم اوه پلار ایا نو ویل ما تاسو ته انی اعلم من الله ما لا تعلمون چې یقینا ز پویم د الله تعالی د طرف نه پاغه څه چې تاسو نه پوهیږئ. الله تعالی په دې کې خبر اچي کنه انبیاء علیهم السلام. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. دی وی ای پلار اعظم چراغ له وسو توي چې وس مخنه غواړم د پاره مونږه غلطي شه ده. قالوا یا ابانا دی وی پلار اعظم استغفر لنا زمون لپاره بخنه غواړه ذنوبنا د ګناهونو زمون انا كنا خاطئين یقینا مو یو خطاکار. اوس دی په خپل خطا اقرار وکړه. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. او یعقوب علیہ السلام زر دې چې بخنه به غواړم لکم مستاسو لرا ربي در رب خپلنا انه هو الغفور الرحيم یقینا هغه بخنه کون کې رحم کون کې ده. خود دلته کې داونه وي چې بس مغفرت په دغه وخت کې مغفرت وغوښتوي دعا غوښتوي دا ولې ځکه چې دې ظلم کړی د یوسف علی السلام سره اگر راشي هغه معافي وکړي بنیامین دې معافي وکړي چې هغه نه ورسو بیا وکړي زما کار دی. دیمه خبره چې بخنه به غواړم سمانا که مخامخ چا د پاره دعا کوي نو دومره اثر نه وي چې پس شا دعا وکړي نو هغه اثر زیاتی. دریم دا چې اوس دی وخت نه کوم چې تهجد موقع ملاو شنو را پا بسم بخنه به غواړم. بل دای چې شب جمعې ته لاړم پکې جو پای کې به دعا وغواړم په دې وجه باندې دی وخت کې چې دعا نه غواړي ورته. فلما دخلوا على يوسف نو هر کله چې دوی داخل شو یوسف ته آوا الیه ابویه ځای ورکړ ځان سره مور او پلار خپل ته. مور او پلار سره یوسف علیہ السلام مور خو فاشه و بیا یوسف علیہ السلام چې کوم ترور وا هغه سره یعقوب علیہ السلام نکاح کړو یو خو ترور عاصم د مور پځای دیم دا چې کا نمی جو پلار خزې جو هغه موري کنه په دې اعتبار سره مور. وقال ادخلوا مصر او چې ټول د درن ورننوځي مصر ته ان شاء الله کو غواړي الله تعالی امین پامن سره به. ورفع ابويه على العرش اپور ته کړه مور او پلار خپل پتخ باندې وخر له سجدا ټول هغه تا ټیټ شو په اکرام سره پاوخ کې به داسې وو سر ټیټول چې جایز وو
دای په شریعت کې زمون په شریعت کې نشته ده. نو چې یوسف علی السلام چې کوم خوب لیدلو یو لس ستوري پکې رااله او نور اوس پګمې چې مور پلار دي نو هغه پکې دي. وقال يا ابت هذا تعويل رؤيا من قبل. او یوسف علی السلام اے پلارا دا تعبیر د خوب زما ده من قبلو چې مخکې د دینا چې مونږ لیدلو قد جعلها ربي حقا یقینا وګرځو خوب زما رب رښتیا وقد احسن بي یقینا احسان کړی د زما سره اذ اخرجني من السجن. د الله احسان دی ښا زما څه کمال نه دی د الله احسان دی. څنګه احسان یو کو کله چې زویستم د سینا د جیل خانه نه اخرجني من السجن چې زراویستم د جیل نه وجا بكم من البدو او تاسو را اوستلې د باندونه من بعد ان دغه شیطانو رست د دینه چې فساد اچولې او شیطان بیني و بین اخوتي زما او زما د ورونو په منځ کې وګوره جیل نه وېستما تاسو د باندونه راوسته د الله احسانو او دای نه وی چې کوی نه راوېستم زګه ورونه شرمېده کنه بیا او کوئی خبره بګه دا لوی اخلاق د پیغمبرانو ښا ملامتین. ان ربی لطیف لما یشاء یقینا رب زما مزیدار تدبیر جوړون کې دی لما یشاء دا کار چې وغواړي مزیدار تدبیر جوړي ښا وګوره الله تدبیرونه دی ټول. انه هو العلیم الحکیم یقینا الله تعالی په هر څه په حکمتون والا دی. ربی قد آتیتنی من الملک اے رب زما یقینا تا راکړې دا ماتا بازي بادشاہي وعلمتنی من تاویل الاحاديث او خود تا ماتا د حقیقت د خبرو بادشاہي ولا راکړې علم راکړې دا استا احسان دی په ما باندې. فاطر السماوات اے ناشنا پیدا کون کیا د اسمانونو والارض او د زمکه انت ولی فی الدنیا والآخرہ ته مددگار زمائے په دنیا کې او په آخرت کې. د انبیاء علیهم السلام دعا مجیبه ده ته زمون مدد کوون کې زما پلان سره مدد تا وکړو زما ورونو سره مدد ما سره من په مدد کې تا ته محتاج یو. پیغمبر چا سره مدد نشي کولای هغه په خپل محتاج دی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین واخلې مال را د اسلام په حالت کې او یو ځای کې مال را بالصالحین پس د مرګ نه د نیکانو سره نیکان صرف یې جنت کېږي نه. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک صداقت د پیغمبر دا خبرې موږ ته څنګه بیان شو امت ته څنګه بیان شو چونکه الله تعالی وحی راولېږي پیغمبر ته او وحی چې چاته کېږي نو هغه رښتینی پیغمبري صداقت رسول. ذالک من انباء الغیب دا چې ذکر شو بعضې د خبرونو د غیب نه دي. نوحی الیکا نو وحی کوم تا ته پیغمبره وما كنت لديهم او نوې ته د دوی سره حاضر. دو خبرې دي کنه یو د عالم الغیب دویم حاضر ناظر. پیغمبر په باره کې دا عقیده ساتل چاغه عالم الغیب دی دا د قرآن نه خلاف دی. دا عقیده ساتل چې هر ځای کې حاضر ناظر دی دا د قرآن نه خلاف دی. الله وی ته پایو کې موجود نه وې وما كنت لديهم نوې ته د دوی سره حاضر اذ اجمعوا امرهم کله چې هغوی په خو تدبیر خپل وهم یمکرون او دوی مکرونه کول. وما اکثر الناس او ندی زیات خلق ولو حرصت بمؤمنین که حرص کړې ته بمؤمنه ایمان راوړون کې پیغمبر ته څومره حرص وکړي کنه هدایت هغه چاته ملاويږي چې الله وغواړي. ستا په حرص باندې نه کیږي خپل کار جاری ساته حرص کوا چې ملاو شي هدایت لیکن ملاويږي هغه چاته چې الله وغواړي. ښا پته نشته اوس وما تسألهم عليه من اجر او نه غواړي وما تسأل او نه غواړي ته د دوی نه
پدی باندې مینا درس ایوس بدلا ان هو الا ذکر للعالمین ندی دا مگر نصیحت دے ټولو خلق لرا وکای من آیت فی السماوات والارض او ډیر دلیلونه د توحید الله تعالی اشته په اسمانونو او پزمو کې ډیر دلایل د توحید اشته خو سترګو والا ته ښکاری اړوندو ته نه ښکاری چې مشرک چې دی غاړون دی کنه او موحد مؤمن مسلمان چې دی سترګو والا دی هغه ته ښکاری یمرون علیها چې ورتیریږي دوی هر وخت پای باندې وهم انها موریدون او دوی داغه د مخاړون کې دي وما یؤمن اکثرهم بالله او ایمان نه لري زیات خلق په الله تعالی الا وهم مشرکون مگر چاغي شرک هم کوي الله سره نوم د ایمان د داوا د ایمان کې هو سره شرک کوي او چې شرک ور سره راغی نو هغه ایمان بیا ختم شي کنه افامنوا ان تاتيهم غاشيه ایا پامن کې دیشي دوی د دینه چراشی په دې باندې غاشيه راګراون کې عذاب راګراون کې من عذاب الله د عذاب د الله تعالی نه او تات یوم ساعت یا راشد تا قیامت بغتتن ناسا وهم لا یشورون او دیبا نه پويږي قل هذه سبیل ادعو الى الله تو وایا پیغمبره دا زما لار دا چې بل نه کوم توحید د الله تعالی ته علی بصیرتین په دلیل سره انا ومن اتبعن ز او سوچ زما تابعدار دي زمام دا کار دی چې بدلایل سره د الله وحدانیت بیانوم او سوچ زما تابعداری کین هغه بم دا کاری وسبحان الله وما انا من المشرکین پاکی دا الله تعالی لرا او زنما من المشرکین د مشرکانو د ډلینا پاکی د کیم مشرک نه ما او د مشرکانو سره په ډله کې هم نشری کېګم مشرکانو سره په میله کې هم نشری کېګم جلوس کې هم ورسره نشری کېګم په میلاد النبی کې هم ورسره نشری کېګم او لسم محرم چی کنه آل تبم ځان ساتي ګوره ها شربت چې د رزدین شیخا وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او ندی لګلی منستانه مخه الا رجالا مگر نارینا سمانا غیرتیان انبیاء علیہ السلام چې رجال لګنا نوحی الیہم چې وه کول من هغیتا من اهل القرى دکلو والاونا افلم يسيروا في الارض ایا دوی نګر چې پزما کې فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبت الذين من قبلهم سرنګ او اخرین جام دا خلقو چې دوی نامه کیو ولدار الاخرته خیر للذین اتقوا او خامخا کور رستنه خیر غرد للذین اتقوا دا چر راچ تقوا لري اخری جنت هغه چاته ملاویږي چې پای کې تقوای یوسف علی السلام په شانته تقوا پکې چې په هر ځای کې ځان ساتي افلا تعقلون ایا نو دوی د عقل نه کار نه اخلي حتی اذا استيأس الرسل حتی تر دې اذا استيأس الرسل کله چې نا امید شو رسولان وظنوا او ګمان وکړو انهم قد كذبوا چې یقینا دوی نا غلطی شوی دا جاءهم نصرنا رابغه دوی ته مدد زمن تکلیف براغه په دې باندې حتی چې انبیاء علیهم السلام په دې ویره ته داسې چې مونږ چیرته غلطی نه شوی ها خدای الله مدد براغه بیا فنوجیا من نشا نو بچ بکړې شو هغه څوک چې موږ غوښتو هغه لرا د بچاو ولا يرد باسنا او نشي واپس کېده عذاب زمون ان القوم المجرمين د قوم مجرمانو لقد كان في قصصهم یقینا اشتده د دې په بیان کې او د دې په واقعاتو کې د انبیاء علیهم السلام چې واقعات بیانېږي په قران کې الله وی داسې نه دی ګوره دي کې فوایدی عبرتون لو عبرت لأولی الالباب پورا عقل والا ولرا اسی غوب تلاوتونه ډېر کوي ختمونه هم پکې شوي دي ښا مشرکین به ختمونه کوي مبتدیین به ختمونه کوي لیکن مقصد خو نه دی پوه کنه عبرت اشته ده خو چا د پاره اشته قران وی لأولی الالباب عقل والا او د پاره ما کان حدیثا یفترا
نه دی دا قرآن خبره د ځان نه جوړ کړی شوی، ولکن تصدیق الذی بین یدیه، لیکن نازل کړی شوی دی د پار د تصدیق د کتابونو چې مخکې د دې نه و، وتفصیل کل شیء، او د پار د وضاحت د هر ضروری خبره، وهدى ورحمه، د پار د هدایت او د رحمت، لقوم یؤمنون، هغه قوم لره چې ایمان راوړي. قرآن ہدایت کتاب دے، قرآن د رحمت کتاب دے، څوک چې ایمان راوړي په دې باندې عقیده جوړوي، دغه ته هدایت هم دے او رحمت هم دے.